د دې تجارانو څخه خوشحاله او راضي یو چې دوی دلته په افغانستان کې سرمایه گذاري کوي او دلته مارکیټونه جوړوي، دلته پارکونه جوړوي او دلته هغه آبادۍ کوي چې دلته ملت باندې مصروف شي. موږ د دوی سل په سل کې حمایت کوو، د دوی د دې پروژو حمایت کوو او چاته اجازه نه ورکوو چې د دې پروژو کې یو خنډ او ځنډ رامخته کړي. هغه تجاران چې صادق الصدوق وي، څه مطلب همیش رښتیا وایي، په خپل معامله کې چم او فریب نه لري، دا تجاران به په ورځ د قیامت د چا سره راپورته کیږي؟ مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. دا دینی مرتبه ده چې په ورځ د قیامت به دغه صادق الصدوق دا صحیح او صادق تجاران په ورځ د قیامت به د انبیاء علیهم السلام په ډله کې، صدیقینو په ډله کې به. صدیقین څوک دي؟ د هغو مشر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، او د شهداو په ډله کې به هغو مشر څوک دی؟ حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه چې د نبی کریم علیه السلام اکا دی. څومره مرتبه ده؟ یو. دوهم، دا زموږ تجار که په دې ملک کې سرمایه گذاري کوي، که دلته په دې ملک کې سرمایه لري او که د ملک د باندې په نورو ملکونو کې یا اسلامي یا غیر اسلامي ملکونو کې دوی هلته سرمایه لري او کاروبار لري، تجارتونه لري، خپل تجارتونه اسلامي امارت په اجازه دلته افغانستان ته را انتقال کړي، نو د دوی په دې کې څو ګټې وي؟ یوه ګټه خو یې دا ده الحمدلله ثم الحمدلله نن په افغانستان کې امنیت تأمین دی، سل په سل کې امن دی، نو د تجارانو به دلته تجارت کیږي او ګټه به په خپل مال باندې په خپله سرمایه باندې به ګټه لاسته راوړي. دوهم، دلته چې موږ کوچني کاروباري خلک لرو، کاروبار کوي، هغه به د دې غټو ملي تجارانو په څنګ کې دلته کاروبار ورته پیدا شي. دا هم ستا ګټه ده، دا ستا دیني ګټه ده. نو دلته چې ستا یو ملي پروژه روانه وي، په دې کې په لسهاو نه بلکې په سلهاو ځوانان دلته په کار بوختېږي، نو دلته به دوی د خپل د دغه ستا د دغه پروژې څخه دوی به خپل روزمره نفقه پیدا کوي. دلته به ستا په سرمایې باندې د ستا د سرمایې څخه به دغه ځوانان څه ګټي، خپل د کور د اولاد نفقه کوي. څومره ګټې دي؟ بل په دې ملک خود کې پاس، بل په دې په ملک کې آبادي راشي، بل په ملک کې به دې ترقي راشي. دا بغلان ولایت ته د دې بغلان خلکو ته ښه معلومات شته، خو دا لنډ وخت چې ما دلته تېر کړی دی، دا بغلان ولایت یو ډېر مهم ولایت دی. دلته اوبه کافي اوبه شته، دلته معدنیات کافي معدنیات شته. هر سرمایهدار چې دلته سرمایه ګذاري وکړي په کافي اندازه به الله جل جلاله دلته روزي ورکړي. ځکه دلته چې ګورې دا طرف کې یو غر دی، دا سیمټخانه ده، په دې طرف کې بل غر دی، دا د سنګزغالو یو بلا نهایه دلته معدن دی، دلته د ګچو معدن دی، دلته فابریکې دي. د بغلان ولایت یو داسې ولایت دی چې د هر څه گنجایش، د هر څومره انکشافاتو گنجایش لري، هر څومره انکشافات په دې ولایت کې کېږي. دا د نور ولایتو، د افغانستان د نور ولایتو د وصل لار ده چې کابل سره یا د جنوب سره وصل کېږي. همدا رقم جنوبي ولایتونه او مرکز دغه ولایتونه د شمال د دانو ولایتو سره وصل کېږي. همدا نقطه د دا لار ده. نو د تجاران محترمینو څخه مې دا آرزو ده چې دوی نور هم په دغه پروژو کې کوشش وکړي، نور هم سرمایه گذاري وکړي. دغه اوس دا یو مارکیټ چې دلته افتتاح شوی دی، یو منزل سر ته رسېدلی دی، بیا د دوهم منزل افتتاح کېږي. دلته چې دا مارکیټ فعاله شي، دلته په سلهاو خلک، دکانداران به دلته دکانداري کوي، مزدوران به مزدوري کوي، او بنایان به دلته خپله د بنایي ګټه ترلاسه کوي. خلاصه د دې ګټې هر اړخیزه او جامع ګټې دي چې ټول ملت ټول ولس ته
یې ګټه رسیږي. او کومې خواستې چې هغه حاجي صاحب بعضې خواستیانې وکړې دغه سړکونو په باب باندې موږ ښاروال صاحب ته خبره وکړو، انشاءالله په هغه کې به هم کوشش وکړو چې د مارکیټ دا طرف هغه طرف دا سړکونه ورته پاخه شي، هم به خلکو ته سهولت شي، هم به په چوک باندې ازدحام کم شي، هم به د دې مارکیټ یو رشد وي. نو ستاسو غوښتنو ته چې زموږ په واک کې موږ تیار یو او سل په سل کې مو حمایت کوو. امیر المؤمنین حفظه الله تعالی ته تجاران ورغلي دي، بیا نو د خپل په بیان کې دا ورته ویلي چې تجارو تاسو د افغانستان اقتصادي لښکر یاست. تجاران ورونو دا خبره د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی په نمایندګۍ زه تاسو ته کوم، تاسو د افغانستان اقتصادي لښکر یاست. راسئ هر څه سرمایې چې په خارج کې لرئ خپلې سرمایې راوړئ، په افغانستان کې دلته سرمایه ګزاري وکئ، دلته مختلفې غټې پروژې بنا وکئ او دلته یې جوړې کئ، نو ملک به مو ورسره زیبا، د دنیا سیاحین به دلته راځي، د دنیا تجاران به دلته راځي او ملک به دې ورځ تر بلې په ترقۍ کې روانې او ملک به دې زیبا او خودکفا او غني وي. محترم الله مو خوشحاله و معزز لره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.